ګوره ځوانه، که څه نغدې پیسې په لاس کې لرې د ما دا خبرې تر اخره پورې واوره. یو هغه خلک دي چې ته د هغه خلکو سره کورني روابط لري، هغه ته پیژنې یا هغه سړی د ډیر وخت نه د هغه سره ته راکړه ورکړه لري، دا یوه بېله موضوع ده. خو راځو بلې موضوع ته چې دا ډیره مهمه ده. هغه خلک چې وروره په ظاهره کې تا ته د ځان نه سپین چرګ جوړ کړی وي، په خوله باندې وروره سره او شنه باغونه درته ښیي، درته وایي چې وروره که دغه پیسې دې ما ته راکړې وروره دغه پیسې به دې په دومره وخت کې 10 چنده او 15 چنده او 20 چنده کېږي. دا هغه تمساګان دي لکه د مردارو اوبو په غاړه کې چې وروره په مردارو اوبو کې ناست وي او ځناورو ته منتظر وي چې کله د ځناور راشي او وروره دی ور ټوپ کړي، هغه ځناور د پستوکي د غوښې او د هډوکي سره خېټې ته تیر کړي. ګورئ، په هغو خلکو باندې اعتبار کول د خپل ځان سره جبر، د خپل ځان سره ظلم او په هغه خپلو پیسو باندې ملنډې وهل دي. بیا به شکایت تاسو نه کوئ، ولې که چیرې د داسې خلکو دا خلک د تاسو نه د پیسې ورې د خپلې محترمې ګېډې ته کوزې کړي، خو دا ورځ دي چې تاسو به بیا د اوسپنې څپلۍ ورته پښو کوئ او نوره په زرګونو دروازې به ټکوئ، د هغې د کورنۍ دروازې، د هغه د قومونو دروازې، د مشرانو دروازې، وروره صاحبه مهربانه د هغه په منطقه کې د خلکو دروازې، بیا د حکومت دروازې. خو د یوې دروازې نه خو دا ورسي که تا ته د یو حل موضوع راوځي چې تر څو پورې هماغه سړی تا ته پیسې در نه کړي، هغه به درته وایي چې وروره پیسې نشته، راسره څه وکړم، لاړلې مصرف شوې. حکومت خو هغه نشي اعدام کولی، نه یې وروره وهلی شي، نه ښه وبه یې وهي، وبه یې ټکوي، تا ته به یې څه ګټه در ورسي. نو ګورئ، مخکې د دې مسایلو نه دا کمې پیسې چې د تاسو په لاس کې دي مهمه نه ده، که یوه ده که دوه دي که کروړ دي که بیلیون دي، دا خپلې پیسې په خپل لاس کې صحیح وساتئ او د دې پیسو استفاده په خپل لاس باندې کوئ. اعتبار په دې نن سبا زمانه کې چې ځان نه درته ملایکه جوړه کړي، اعتبار به نه پرې کوئ. کم اعتبار پرې وکړه بیا به وروره هماغه خبره وي چې وروره دیوال ته کښېنه او یو ګیلاس یخې اوبه وڅښه او پرت پرت به هم بیا نه کوي. دې مسایلو ته متوجه اوسه او د خپلې شته پیسې دې وروره د توت پاڼې مه جوړوه، دې ته لږ قدر ورکړه او په خپل لاس باندې یې مصرفوه. صحیح ده؟ ښې شپې، ښه ژوند او د لا بریالیتوبونو